چې کله سړی وفات شي کنه او د قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دی چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دی چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دی چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ کوم دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حق د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستي وله فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کېږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یارې منظر دی ډېر د یارې منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی الله تعالی عنہ صحابه ته وی تسبیح وایه سبحان الله وایه بیا ورته وی الله اکبر وایه صحابه ورته د الله حبیبه ناشنا کار دی نن وینا هم چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو قبر برابر کو نو په دا قبر راتم ما ځکه وی چې سبحان الله وایه تکبیر وایه الله اکبر وایه په دا قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنہ چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایه تکبیر وایه نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل راتنګېږي بس خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل راتنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی او وخت د مازدیګر به یو ملایک به راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي د نه به اوس تپوسونه کېږي ملایک په راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخېږي یا الله ثابت قدمه کړي نه نه به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله ته سجده نه ده لګوي او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو نو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی
نو چې دی وایي چې دین زما اسلام ای به چې وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وجود وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته چې ما دین که دین دې څه یا خدایه څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او موږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وي دا تا ته کوم شریعت ښودلی و دا د کوم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کوم دین باندې مړ وې په کوم دین به پاسې نو دا کوم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دین که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس وکي ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه او به وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس په نښتې به یو او نبی علیہ السلام به یا الله ثابت قدم کې یا الله ثابت قدم کې یا الله ثابت قدم کې التبوي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو نه دی برابر چې د قبر کې بس جواب د الله د رضا لپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې ګیرې راپرې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده په دې دوکه کېږم چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا لپاره موږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدې موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خريي او بل سړی ګیره کنچي کوي دواړه ګناهي کبیره کوي دواړه ګناهي کبیره کوي دواړه ګناهي کبیره کوي د الله د رضا لپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راولو نو که تپوسو کې چې ما دین که نو په دین د اسلام بلکل وجود برابر دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خود د پشان تیرے ما خود د پشان شکل جوړ کړي نو قبر کې با ثابت قدم پات شو نبی علیہ السلام به یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دا سوالات قبر کې بیا انختی نبی علیہ السلام به فرمایل وی که آینده کال ژوندیم نو یوه روژه به د یهودو د مخالفت د وجې نه نیسم بیا وفات شو نو سبانۍ روژه نیول د هغې سره یا بله ورځنۍ نیول یا نننۍ چې چا نیول دا ډېر اجر لري دا ډېر اجر بل یو څه خبره نیمه دې میاشت کې په دې ورځ ممنوع دي چې د هغې نه ځان وساتو یو خلق وایي احادیثو کې هم راځي په 10 محرم حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی سبانه ورځ نو خلق وای وی دی میاشتې ته فضیلت دی محرم دی ورځ ته ځکه حاصل دی یوم عاشوره ته چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنه شهید نه حسین رضی الله تعالی عنه لا پیدا هم نو چې دا میاشت د حرمت میاشت او د دې ورځ روزه به امام الانبیاء نیولا چې دا خبره ذهن کې چې دا د حسین رضی الله تعالی عنه فضیلت شو چې هغه په دې ورځ شهید شو په دې ورځ شهید شو نو دې میاشت حسین رضی الله تعالی عنه فضیلت دا دی چې په یوم عاشوره باندې شهید شو دا د فضیلت ته نو د وجه نه دې میاشتې ته فضیلت نه دی حاصل نو یو چې دا فضیلت د مخ کې بله خبره ده چې دې ورځ باندې ماتمونه کول ځان په سپېړو وخل ګریوانونه شلول دا د شریعت خلاف دی
حسین رضی الله تعالی عنہ په غم کې تدا کوي دا به د اچا په غم هم نه کوي د چا په غم به ماتم نه کوي بس نو مونږ سبانه ورځ د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د دی وی مونږ د هغه باندې غمجن یو نو ماتم پکو کنه هغه خپل د وفات نه یو څو ورځې مخکې خپل خور کینه ولا زینب رضی الله تعالی عنها د خور وی زب شهید کېږم زب وفات کېږم خو یاد ساتئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په پسه پیړو دا خو هغه په خپله ویلي چې داسې به نه کوئ او ته وایې دا د هغه د وفات ورځ د زه یې کوم نو هغه خپله لور خور کېنوله چې ګورئ داسې به نه کوئ زه به شهید کېږم خو ګورئ داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په پسه پیړو نه وخئ ماتمې به نه جوړوئ دسی به نه کوئ زه به وفات کېږم شهید کېږم به خو دسی به نه کوئ دسی به نه کوئ نو د امام الانبیا نوسې حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهید شه بل احادیث مبارکو کې راځي چې په دې ورځ باندې سبانه ورځ په دې چې څوک په دې ورځ په خپل اهل او عیال باندې لږ فراخي وکړي د نور ورځو په نسبت ولا خوراک لږ ډېر پروگرام ورلو کی اضافی خوراک پیول احادیث مبارکو کی راضی اللہ بیکور کی ډیر خیرون او برکتون ورواچی روح کال بیکور کی خیرون او برکت اگر چې د دې حدیث سند بارکی ضعف موجود دے خو اکثر محدثین وای چې دا حدیث مقبول نو چې په دغه ورځ سبانه ورځ باندې لږه فراخي وکړل شي په خپل اهل او عیال او زه به درته دا ووایم چې ما په خپله تجربه کړې ده خپله مې په یو کال نیم اوشو چې عمل کړی دی او په دې سترګو مې هغه هر څه لیدلي دي بس په لنډو خبره ده بس حدیث وي د امام الانبیا خبره وي دا د کمال نه ډکه وي ښه نو په خپل اهل او عیال باندې به فراخي دا به لازم هم نه ګڼو فرض به هم نه ګڼو واجب به هم نه ګڼو چا وکجو ثواب دی دسی به نه وایي چا ونه کو جو ګناهګار دی او دا خو غټ بد عمل وکړو نه دسی عقیده به نه ساتي او چې عمل پې چا وکړو الله به ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي بس په خپله به یې وینئ وکئ پې عمل لکه زمونږ روژې نو د دې ماشومانو خو روژه نه که په دې باندې وکئ په دې ورځ فراخي پې وکئ او ماښام بیا وکئ انشاءالله چې ډېر خیرونه او برکتونه به وي چې په دې ورځ سړی په خپل اهل او عیال باندې فراخي بله خبره په دې ورځ باندې مخصوص خوراک نشته چې یا شربت یا سوجي پخول نه د خپل وس مناسب فراخي کول نه لازمي نه ده چې ته د شربت وسکې لازمي نه ده چې ته د سوجي پخوې نو په سوجۍ کې مخاص کوئ په شربت کې مخاص کوئ پولي میان ولا راوړه که چرګان راوړه میان راوړه د ګډ غوښه راوړه نو دغه سوجۍ او شربت پورې نښتې نو دا په دې کې خاص کوئ مو چې په دې ورځ به دغه خوراک نه هر خوراک کې چې د فراخي وکړله خو په خپل اهل او عیال باندې فراخي وکړه انشاءالله ډېر برکات او خیرونه به یې ووینې چې څوک په دغه ورځ باندې فراخي وکړي الله تبارک وتعالی به ورله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي چې هغه سبانۍ ورځ ده لکه چا نن روژه نیولي نو سبا ورسره ونیسئ که نن یې نه نیولې نو یو سبانۍ ونیسئ او یو ورسره بله ورځنۍ ونیسو نبی علیه السلام وایي زه امید ساتم چې الله به پې د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف رب العالمین